الحمد لله الذي ابتلى بعباده ليميز الخبيث من الطيب ويعلم أيها أقوى وجل، والصلاة والسلام على سيدنا زارب هام العدا وعلى آله وأصحابه الذين لم تروهم الكتائب الوافرة وإن كانوا أقل عددا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عزتمندو من دې خبرې وضاحت کاوه چې د پاکستان د فوج شرعي حیثیت سره او د دې حکم سره او د کومو آیاتونو نصوص مصداق جوړیږي او دا قسم خلکو بارکه د فقهای کرامو امامان علماو عبارتونه سری. عزتمندو داول نمنګ د فوج هغه کیفیت او حالات بیان کړه او د دې وضاحت موکو چې د کفارو سره کوم قسم موالات وکړه یا کوم قسم موالات اوس جاری دي. عزتمندو دا حکم پاری باندې بنا کی په دغه د په حالات باندې د دې په کیفیت باندې د دې په همکاري او تعاون باندې او دغه رنګي د کوپر سره په دا قسم موالات باندې به موږ د سورۃ النساء آیتونه تلاوت کړیو. په آیتونو باندې بحث شروع او د دې وضاحت موکو چې دې سلور آیتونو کې سلور قسمونه د منافقانو بیانې او دای حکمونه بیانې او ضمناً موږ دا خبره موکړه چې منافقان دوه قسمه، یو قسم هغه منافقان دي چې د غي سره jihad کول نشته او دویم قسم هغه دي چې د غي سره jihad کول شته دي. د کدیتونو کې چې کوم قسم منافقان بیانې مدای کې سلور قسمونه دي، دوه سره jihad شاو دوه سره نشته. یا دغه مدینه طیبه کې چې عام منافقان کوم مسیدل نو دغه مقابل کې نبی رسول قتال او جهاد نو کړي او دغه وجه علماء بیان کړي او حدیث مبارکه او ته بیان شوی دي چې نبی رسول والسلام به ول کزه دا منافقان وجنم نو خلق به وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وجني، خلق به دا پروپاګاندا کوي. نو په دې وجه نبی رسول زدین وجنم. خو یو قسم منافقان هغه چې دغه وجلو باندې الله حکم کړی او دا هغه منافقانو چې هغه د کفارو سره د مسلمانانو خلاف په جنگونو کې همکاري کوله، دغه ډله به ډیروله. بعضې داسې مو چې هغه کافرانو په زور جنگ بدر سره اوسیو او جنگ بدر کې مړه عامو. نو داسې قسم خلکو مبارکې الله تعالی عذابونه بیان کړي. 9 نمبر آیات د سورۃ النساء کې او د غاتات یا نمبر آیات نه وروسته د سلور آیاتونو کې د قسمونه حکمونه بیان شوي دي. عزتمندو چې کوم قسم منافقان داسي چې د کفار سره جنگونو کې مرسته او همکاري کوي نو دغه منافقان حکم به حربي کافرانو وي چې دغه سم موالات کولم حرامي او دغه سره هغه وجلکی او هغه نیولکی. او د دې دوی مستاق په دی وخت کې موږ چې د پاکستان فوج ام دی، ځکه د پاکستان فوج د کفارو سره دا قسم موالات وکړه، بلکې د نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم منافقانو د کافرانو سره موالات کړیو او جنگونه کې د کافرانو سره همکاري د مسلمانانو خلاف کړې و
نه هغه ډیره معمولی و په نسبت د هغه موالات او د هغه همکارۍ باندې چې کوم د پاکستان فوج د امریکایانو سره د مجاهدینو په مخالفت کې وکړل. د دیو همکار ډیره په لویه پیمانه باندې و او ډیره بې مثاله و او په اسلامي تاریخ کې داسې قسم منافقان وخت په وخت موجود شوي دي. وروسته موږ په دې باندې تاریخي واقعات ذکر کو چې وخت په وخت په اسلامي تاریخ کې داسې منافقان موجود شوي دي چې د مجاهدینو او د مسلمانانو خلاف د کفارو سره همکاري کوي او د هغه زماني علماو مفتیانو فقهاو دغه قسم مسلمانانو او دا قسم منافقانو مقابل کې جهاد فتوی ورکړي. خو هغه همکاریان ډېرې کمې دي په نسبت د هغه همکارۍ باندې چې کوم د پاکستان فوج د کفارو سره وکړه، د امریکایانو سره وکړه یا د نورو کافرانو سره کوي. اوس هم جاري ده. عزتمندو دې ځای کې لږه موازنه پکار ده، انصاف پکار دی. یو خو ماته ول دې زمانه بعضې مرجئه دي، مرجئه مریان چې مرجو په قدم روان دي. د هغې دا نظریه ده چې دې خلاف جهاد نه کړي، دا مسلمانان دي، کلمه وایي، مونځ اودس کوي. لکه څنګه چې د صحابه کرامو په اول کې اختلاف راغلی و، عزتمندو د دې نصوص نه وروسته اختلاف بیا ختم شو، بیا اختلاف نه دی کړی. صحابه کرام اول کې اختلاف و، هغه مسلمانان چې په مکه کې پاتې وو او جنگ بدر کې به د کفار سره همکاري کړې وه د مسلمانانو خلاف. او ما عرض کو چې مفسرین وایي چې همکاریم داسې وه چې هغې کافرانو په زور راایستلي وو او بعضې کسان بیا دغه نامنهاده مسلمانان نه مړه هم وو په دغه جنگ بدر کې. څه په نیزو وهلي شوي وو، څه په تور وهلي شوي وو، په غشو لګېدلي وو. د هغې نومونه مفسرینو ذکر کړي. عزتمندو دغه همکاري ډېره کمه او ډېره لږه وه په نسبت دغه همکاري چې کوم د پاکستان فوج کوي. عزتمندو دې ځای کې موازنه پکار ده، انصاف او عدل پکار دی. او د دې ایتونه په خپله باندې د پاکستان د فوج حکم معلومیږي. نو یو قسم هغه منافقانو چې هغه د کفار سره جنګونو کې مرسته او همکاري کوي، د هغې حکم الله تعالی د حربي کافرانو ګرځولی. یا دې وخت کې بعضې اسلامي او مذهبي جماعتونه وي چې هغه په دې بعضې موجوده تواغیتو باندې ښه ګمان لري، د هغې نه دفاع کوي. نو عزتمندو په دې ایتونو کې د هغې مسله مکمل حل شوې ده. او ما عرض دا کو چې اول کې صحابه کرامو کې اختلاف و، خو بیا صحابه کرامو د دې نصوص نه وروسته اختلاف نه دی کړی. لکه کله چې الله د ایتونه راولېږل فما لکم فی المنافقین فئتین والله، الله دا اختلاف مه کوئ چې دی ګانې جهاد نه کېږي. د ایتونو کې دې ته اشاره وه چې کوم مسلمانان چې هغوی د دې د مقابل کې د جهاد قایل نه دي، په کار دا ده چې دوی د هغه مسلمانانو سره اتفاق وکړي چې هغه دوی باره کې د جهاد قایل وي. لکه صحابه کرام اول کې دوه قسمه نظرونه وو. ځینو صحابه کرامو نظر دا و چې دوی باندې جهاد کېږي او ځینو صحابه کرامو چې دوی جهاد نه کېږي. نو دا زورونه الله اصل کې هغه صحابه کرامو ته ورکړه چې هغوی د دوی په باره کې د جهاد نه و قایله. فتریدون ان تهدوا من اضل الله په دې جملې سره او فما لکم فی المنافقین په دې جملې سره. فعزتمندو د دې آیتونو وروسته بیا صحابه کرامو دا قسم خلقو په باره کې اختلاف نه دی کړی چې داسې واضح نصوص راشي. نو صحابه کرام خو د قوي ایمان خلکو هغوی به اختلاف نه کوو، نه یې کلی دی. اول کې کلی خو وروسته نه دی کلی. دا جدا خبره ده چې بعضې علما چې هغه والله اعلم څه باعث دی په هغوی باندې چې هغه داسې خلکو نه دفاع کوي چې هغه په ډېر لویه پیمانه باندې کفارو سره همکاري وکړه. په عزتمندو ضمناً یو خبره دا هم کومه چې ګورئ منافقان خو دوه قسمونه، ځینو سره جهاد شته او ځینو سره نشته. خو بیا عزتمندو د منافقانو جهاد دا ډېر ګران وي د ښکاره کافرانو د جهاد نه. د ښکاره کافر سره جهاد اساني، لکه د امریکایانو مقابل کې جهاد اسانو، خو د هغه نامنهاده مسلمانانو مقابل کې جهاد ډېر ګراني چې هغه په نوم مسلمانانی
هغه د کفارو همکارانی لکه د فوج پولیس یا د ملي اردو سولسات یو بل نوم باري مخکې ما عرض کو پاکستان کې په یو نوم یادي افغانستان کې بل نوم یادي د حقیقت کې یو شی کاغه د فوج او پولیس په نوم باري کاغه د اف سی په نوم کاغه د ملي اردو سولسات یو د بل نوم باري او دا ټول امریکایانو همکارانو یو شاني په یو طریقه په یو اندازه باندې بلکې پاکستان کې چې کوم همکاري شو هغه دلته نه وشو افغانستان کې وجدمن به په دې جهادونو کې ګران جهاد چې غل منافقانو خلاف جهاد ښکارا کافر مقابل کې جهاد نه ګران هغه سادي د دیوان علامه ابن قیم رحمه الله وی زاد المعاد کې شغوی په جهاد المنافقین اصعب من جهاد الكفار د منافقین مقابل کې جهاد دا ډېر ګرانی د جهاد د ښکارا کافرانو نه او بی وهو جهاد خواص الامت او دا جهاد د خواص الامت د امت کې خاص خلک چی هغه د منافقانو خلاف جهاد کولای شي ورثه الرسل او دا خلکو کار دی چې هغه د پیغمبرانو وارثانی والقائمون به افراد فی العالم او دا قسم جهاد په عالم کې ډېر لږ افراد او لږ خلک کوي او بیغوی و ان کان هم الاقلین عددا فهم الاعظمون عند الله قدره و دا قسم مجاهدین په شمار کې ډېر کمی خدای الله په دې د مرتبه ډېر غټي عزتمندو د منافقانو خلاف جهاد دا ډېر ګرانی د امریکایانو د ناتو خلاف جهاد دونه نه ګران کوم چې د پاکستان مقابل کې جهاد دا ګرانی ابن قیم سے دا امت کې خاص خلق دا جهاد کوي دا جهاد خلق کوي چې هغه د رسولانو وارثانی او به په عالم کې لږ لږ افراد دا جهاد کوي او دا خلق ډېر کمی په شمار کې خدای الله په دې مرتبه به ډېر غټي عزتمند دا جهاد چې دا ډېر د ته ارسل نشته یریدل دا ډېر ګران می او دې کې بل وجه امدای چې بنیادی دی ظاهرا کې کلمه وي ځان ته مسلمانانو دا جهاد چې کله راشي دي کې مشکلات دي صحابه کرام په وخت کې به مشکل لاغله چې دغه مسلمانانو خلاف موږ څنګه جهاد وکړو شری کلمه ویل دا مسلمانان ځان ته وي او د جنگ بدر سره کافرانو په زور راوسی او د څنګه جهاد وکړو صحابه کرام دې کې اختلاف وو کدا جهاد ګرانی شکوک او شبهات هم به ډېر پیدا کیږي او بیا خاص کر چې کریمان وای ځان ته مسلمانان وای نو دا جهاد به ډېر ګرانی د دې وجنه د تاتاریانو جهاد چې په حکم د خلکو اول کې اشتباه او مشکلات وکيو تاتاریانو فتنه چې کله را پیدا شوله د مسلمانانو خلاف ډېر غټ فسادونه کړیو نو د غي باره کې د خلکو اختلاف وو چې د دې تاتاریان دوی هم ځان ته مسلمانان وای دغه نظام او قانون هم دسیو چې کې اسلامي دفعات مو پاکستان د آئین په شانته پاکستان آئین خلکو د اسلامي آئین دی دا خبره ډیره غلطه ده باندې مشران علماء دا خو اسلامي مل اسلامي آئین دی عزتمندو دا خو خارجي موضوع ده خدا ته کې ډیر غلط دی دا په صلاح حافظ ابن کثیر هم یو ځکه کلی تاتاریانو چې کوم نظام پاک اسلامي دفعاتو فاوج څوک دغه ننګ آئین یو په قران او سنت مقدم غنی دا کافر د سبا jihad کیږي نو ګوره دا شو آئین چې هغه مخلوط آئینی اسلامي او غیر اسلامي دفعات دواړه پکې یمن اشرفی تنویر رحمه الله امر کړي چې هغه وی نتیجه تابع د خشر زلی یو آئین او قانوني او نظامی پاکستان اسلامي دفعات او غیر اسلامي هغه اسلامي نشي ویلې دا خبره ډیره خطا ده ډیره غلطه ده چې خلکو د اسلامي آئین دی چې بعض دفعات کې غیر اسلامي او د آئین به غیر اسلامي نجاتمندو تاتاریانو مسله کې انداسه مشکلات او ځانته مسلمانانو ویل او دغه نظام هم د سیو شری د پاکستانی نظام آئین په شان ته یو نظام لاره چې اسلامي يهوديت او نصرانيت او سر اسلامي دفعات نو بهرحال د تاتاریانو په جهاد کې د خلکو شک او شبهه وا او دا کو چې د دې قتال د کوم قسم قتال وای ځکه څوک ځان ته مسلمان وای ظاهر کې ځان مسلمان غني او کریمم وای
د اسلام دعوام کوي نو دغه په جهاد باندې خلق قائل کول دا به ډېر ګرانی ګران نه به ګران کاری ده نو بار دې مسله کې اختلاف وو خود دې کې د ټول نه کردار حافظ ابن تیمیه رحمه الله ادا کړو چې خلکو ته پتو دا ورکړه چې د دې شي جهاد د جنس د جهاد د خوارج نه دی شهید علی معاون مقابل کې خروج کړو او ځان لغې نه زیات حقدار ګاڼه او دانګي بای نور ظلمونه خطاګان پکې وي نو دین روستا دا واقع حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه کې را نقل کړی دا حافظ ابن کثیر رحمه الله وی د دین روستا علما خلق پوښ علما په دې باندې ول ذهن نو خلاص دا ذهن له حافظ ابن تیمیه رحمه الله خلاص کړو علما په دې کې شکوک او شبهات لکه پاکستانی جهاد کې بعض علما هم شکوک او شبهات کوي نو دغه نه تاتاریان او جهاد کې بعض علما او شکوک خو ابن تیمیه رحمه الله د فتوی او د بیان نورستو بیا د خلکو پوی شو او شبهات ختم شو ابن تیمیه رحمه الله به خلکو دا فتوا ورکوله خلکو ته به و چې زار ایتمونی من ذلک الجانب وعلى راسی مصحف فقتلونی کلم چې زه په تاتاریانو په شب کې ولیدم او زما په سر باندې قران شریف پروتو نو اما قتل کړي نو ګوري عزتمند د حافظ ابن تیمیه په شان ته لوی عالم چې هغه داس خلکو د سم ملګری شي هغه مجلې کیږي چې هغه ته خلک شیخ الاسلام لقب ورکړي لوی امامانو هغه ته شیخ الاسلام لقب ورکړي اگر چې بعض عنادیان یا حسدګر یا جاهلان ناخبر خلق هغه بدنامي چې د مجسمو یا د مشبهه مجسمو دا ټکی وای حالانکه حافظ ابن تیمیه رحمه الله ډېر بشمار کتابونه دي په کار دا سره وګوري په خپل مسله عدل او انصاف وکي بل دا چې داغه لوی امامان دا شاګردان دي امام زهبي په خپل لوی امام دی او مشر شاګرد دی یا دغرنګي ابن قیم رحمه الله خپل لوی امام دی شاګرد دی حافظ ابن کثیر لوی امام دی غیر شاګرد دی ابن رجب حنبلی لوی خلک شاګردان دی او دا ټول تر شیخ الاسلام لقب ورکړي او بار بار خپل کتابونو کې د شیخ الاسلام لقب ورکړي او مولا علی قاری رحمه الله وی غدی امت فولیه کرامو کې حساب دی حافظ ابن تیمیه رحمه الله او امام صحابی رحمه الله وی کزه طواف کومه نزل حجر اسود مقام ابراهیم ما بین کې په دې خبره قسم کوم چې د حافظ ابن تیمیه شان ته لوی عالم منګ لري درې او دام وی چې حافظ ابن تیمیه د خپل ځان په شان عالم هم نه لري هغه هم نه لري خپل ځان عالم او منګ هم د شان عالم نو لیدره امام زاهبی په دې باندې ځکه قسم کوم د مقام ابراهیم او حجر اسود ما بین کې د طواف په حالت کې عزتمند غلوی امام چې دغه شانن د ګڼ تصنیفات دغه موجود دي او مختلفو جلدونو باندې دي خو هغه حافظ ابن تیمیه رحمه الله هغه خلق لا فتوا ورکړه چې چې د تاتاریانو په شپ کې ولیدم هغه تاتاریان چې د اسلام دعویم کول اسلامي ښکارا کاو او دغه په نظام او عین کې اسلامي دفعات امو نو خلکو دا فتوا ورکړه چې تاتاریانو په طرف کې ولیدم او زما په سر قران شریف هم پروتي نو ما قتل کړي عزتمند دې ته نه ګوري چې د مسلمان د کریمه وي مونږ او داس کوي خو چې د کوپر سب کې ولې دغه د پرانډا اتحادی جوړ شو وسوا مهم خلق او مجاهدین شری ټول اړیو بلا بل قیادت صلاحیت لاره غنی ولا وغیته والا کول او یا د افغانستان سفیر غیته لاستړلې حواله کول یا خپل اړډي غیته ور کول چې د غینه 15000 حمله د افغانستان په خاور وکي دای د پاره پرشن نه کول نو عزتمند ار مولا چې دوی په صدای باندې دغه حکمي مکنن سم باجر اوشل فتنه د سړي چې هغه د فوج حمایت کوي او اوشل فتنه او کې لوی راس الفتنه په وخت کې د مرجو امام مقتدا چې هغه مفتی عبدالرحیم دی دا شر اوشل فتنه کړای په سر کې ودرېږي هغه په سپونه کې ودرېږي دا هم وجه دی کې
وبلکې دا چې اوس د فتنه د الله نه سوالم پکاري چې ختم شي. جعد بن درهم دا خالد بن عبد الله القصري ذبح کړه او ذکر راس الفتنه او اسلام مسلمانانو کې په اسلامي فرقو کې خودلوی اختر په ورځ باندې خالد بن عبد الله القصري ذبح کو لوی اختر بیان یو کوم یو کو به د منبر خواته ذبح کو او په دې وجه باندې ټول اهل سنت والجماعت د شکریا ادا کول او یو ښه کارو راس الفتنه ختمي د الله شکریا پیدا کول پکاري. حافظ ابن قیم رحمه الله وشکر زوهیتا كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني اذ قال ابراهيم ليس خليله كلا ولا مسل كليم الداري. او ټول اهل سنت والجماعت د خالد عبد الله القصري شکریا ادا کړه شیغی دغه ذبح کو دغه راس الفتنه. جعد بن درهم دغه شاګر جهنم بن صفوان دا د مری والی دغه کلو وجلو دارنګي عمر بن عبد العزيز رحمه الله القادري او مشر غیا وجلو عارض مدا کاو چې اوس الفتنه چې دا ختمول پکاري. نګوري عارض او دا عارض ممکو چې ابن تیمیه رحمه الله چې ډېر لوی امام دی. حافظ ابن تیمیه ما اول با خلق د نافوی د وجنه هغه خنه غړي خو وجه دا چې دغه حالات نه کتلی دغه کتابونه نه کتلی او ګنای کتابونه سره مطالعه کی په خپل پویږي. ډېر به مثال کتابونه لیکلي ډېر به مثال کتابونه دي دا لپاره موضوع چې لیکل کړي سره ته حیرانيږي. نجاتمند هغه لوی امام حیثیت لري او غړ علماء غته د شیخ الاسلام لقب ورکي. امام الذهبي بار بار د شیخ الاسلام لقب ورکي. حافظ ابن کثیر بار بار دا لقب ورکي. ابن رجب حنبلی ابن قیم سے ابن دقیق العید مدح کلی دی. ابو حیان مدح کلی دا. نور علماء مدح کلی دی. نجاتمند اخل کته داوود هغه وخت کې تاتاریانو خبره میکوله چې خلکو ته ورکړي چې دغه په سر کې تاسو ولیدلم او په سر می قرآن شریف اما قتل کوي. نجاتمند بعض مسائل درسي یو د اسلام او د کفر خوجدا خلک مسلمانان دیو کني دي کافر شوی یا مرتد شوی دیو کني دي جدا مسله ده هغه یو اختلافي مسله ده. خو د اهل سنت والجماعت عمومي مزاج په داسې مسایلو کې د عدم تکفیر رسو به موږ وضاحت وکړو. لیکن جهاد باره کې به د چا اختلاف نه دی. هغه بناینا مسلمان کاغه پاکستاني فوجي دی کاغه افغاني سولسات او ملي اردو بل او بل له او چې کله امریکانو سب کې ودرېدل نو ولو کو د ګیرم لري کلمام وي منځ او درسن کوي حج او عمره هم کوي دا یو په سر قرآن شریف ام پروتي. حافظ ابن تیمیه صاحب شوی په سر قرآن شریف پروتي ام وجره کیږي با. نو بهرحال ابن تیمیه رحمه الله چې کله دا بیان وکړه دا وضاحتونه وکړه نو دین روسته خلکو کې یو شجاعت پیدا شو او خلق غی عزم مضبوط شو د تاتاریانو جهاد مقابله کې. بلکې ابن تیمیه رحمه الله وا حکمرانانو ته قسمونه کول چې دی خلکو خلاف جهاد کوي. قسم به وته هول زماري په الله تعالی قسم چې الله به مدد کوي په جهاد طرف ورته شي. ځینې امیران به وته چې ان شاء الله وسوي وا څه چې دا خبره کوي چې زماري په الله تعالی قسمی الله به خامخا مدد کوي ان شاء الله مو وا. ابن تیمیه رحمه الله ان شاء الله تحقیقا ویم خو تعلیقا نه ویم او په دې دبانه کې به د قران کریم د ایتونه استدلال کا او چې قران کې الله یومن بغي علیه لا ينصرنه الله لا ينصرن لام د تاکید دی نون د تاکید دی الله خامد اشقام خبر الله مدد کوي. نور ایتونه به دې باره کې ویل حافظ ابن تیمیه رحمه الله. نو بار العرض می دا کاو چې کله داس حالات راشي او د منافقینو د جهاد په توګه ډېر ګرانه او دې کې شکوک او شبهات پیدا کیږي لکه صحابه کرام دې کې شک او شبهه پیدا شوه. الله یې شک او شبهه ځانکلا فمالکم فی المنافقین پرېتون سره د تاتاریانو جهاد کې شک او شبهه. ابن تیمیه رحمه الله چې کله بیان دې موضوع کړ پاتوی ورکړي د خلکو شکوک او شبهات ختم شو
اول ابن قیم رحمه الله و چې د منافقانو جهاد دا ډیر ګران جهاد یې آسان نه او دا خاص او لږ خلک کوي نو دیونه داسې جهادونه دا آسان کار نه وي دا ډیر ګران وي دا اصل نه شي کولای دا خاص خلک کوي امت کې عمرحال د کوپر په صاحب کې 400 کودريږي لکه منګول حافظ ابن تیمیه غو خلک کودريږي هغه به خلکو دا پاتور کوله چې که زم د کوپر په صاحب کې لیدل ما هم وجلای اگر که زما په سر باندې قران شریف هم پروت عزتمندو د پاکستان د فوج په عالم خبره کوله چې دیتون مستحق په دې وخت کې خم مستحق هغه خلک دی او دغه رنګي دیتون کې څنګه او کې زور نه ورکړي شنو وسم دا زجر او زور نه بچاته ده چې هغه د داسې براینا مسلمان د جهاد باره کې نه قایل کی تريدون ان تهدوا من ضل الله نور ذات په دې خبره آینده بیانو کې راشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك